سلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ خیر. دې ته وایي مینه او محبت او ورورولي. دا نصیر احمد چې نن جمعې ورځ ده او د شپږمې میاشتې 20 تاریخ دی 2025 کال. دې نه زه په دې جمعه کې پټ راغلی وم چکر ته، او ماته یې د بل چا د موبایل نه کال وکړ چې ابوبکر قاري صاحب چېرته دی. ما ورته وویله چې زه خو دې غر ته راغلی یم او یوازې راغلی یم. نو دی ما ته وویله چې دغه دې ته راغلی یم او سټینګ مې درته در واخیست دوکان نه. نو دې دومره مینه محبت او ورورولي کوي زموږ سره. ډېر مینه ناک انسان دی او دومره چې د هغې لرې ځي نه زموږ نه سره راغلی د خپل کور نه او ډېر د لرې نه زموږ ملاقات ته او زما د چکر دپاره یو ملګری دی چې دا دلته راغلی او زموږ سره یې دلته خپله دغه شریک کړه، ورورولي او فرینډشپ چې دی په دې کې ماشاءالله ډېر زیات قوي دی. نو نن یې وښودله چې زه ستا داسې یو ملګری یم چې دا په هېڅ لار کې نه پرېږدم. بس دا چې نصیر احمد اوس راورسېدو، بس خدای دې ژوندی لري او آباد لري او خدای دې همدغسې ورورولي او په اتفاق باندې موږ لري. دې ته وایي ملګرتیا او دې ته وایي فرینډشپ چې ملګرتیا خلک د نصیر احمد نه زده کوي. او لایک او شیر او کمنټ یې ضرور وکړئ.